پښتو خپل نوم خپل ناموس موږ د هر څه ضایع کړو. د محسن داوړ سره په باجوړ بار کونسل کې چې هر څه شوي دي، زه د دې مزاحمت نه بلکې انتهایی د زړه د کومې نه زه د هغې مخالفت کوم او زه دا ویم چې دا ناجایزه شوې ده. د چا سره اختلافات کول، د چا د ذهن سره اختلافات کول، د هغې دا مقصد نه دی چې هغه دې ذلیله کړی شي او په داسې طریقه دې ذلیله کړی شي چې هغه میلمه راغوښتی شوی، هغه خوا هره پارټي، هر بار کونسل، هر وکیل زه په هغه باندې د خپل طرف لعنت لیږم. د هغې غټه وجه دا ده چې هغه پنجابی دی که سندھی دی که بلوچی دی، خوا که هغه انګریز هم دی، هغه زمونږ میلمه دی. او کم میلمه مونږ پښتنو کې چې د یو علاقې نه بلې علاقې ته ځو نو مونږ د هغه علاقې میلمانه شو، او چې پښتو لري او د پښتو وجود لري نو کله به هم د دې شي حمایت نه کوي. سلزله اختلافات باوجود، سلزله غدارۍ باوجود، سلزله د پاک افواج خلاف خبرې کولو باوجود، سلزله د حکومت پاکستان خلاف خبرې کول باوجود، سلزله د افغانستان زمونږ د دشمن مرګرستیا کول، دې کې هیڅ شک نشته. مخالفت کوم، بد ورته ویم، بد ورته رد ورته ویم، خو انتهایی د زړه د درد سره او د پښتونوالي سره زه سپینې سپینې ویم که په دې باندې هر څوک خفه کېږي. زما د اختلافاتو، زما د کنځلو، زما د بد رد دا مقصد نه دی چې زما د ملک دشمن یا زما د سرزمین دشمن یا زما د پاک افواج دشمن که هغه هر څوک او زه راوغواړم نو د هغې دفاع، د هغې حفاظت په ما باندې زر ځله فرض دی. او بیا که ما نم وي راغوښتی او هغه زما علاقې ته راشي او زما پښتونوالی ماله دا اجازت نه راکوي چې زه هغه ته سپکه خبره هم وکړم، که هغه ما ته دوه کنځلې هم کي زه به هغه کنځلې اورم، که هغه ما یو څو غزاره ووایي زه به د هغې غزارونه اورم، ولې چې هغه زما میلمه دی او هغه په علاقه کې نوی راغلی دی. زه انتهایی باجوړ بار کونسل باندې لعنت لیږم په هغه کسانو په کم چې محسن داوړ باندې غزارۍ کړي دي او هغه یې بې عزته کړی دی. دشمن هر څوک چې دی د هغې عزت النفس دا زمونږ فرض دی. زه امید لرم د پاک افواج او د پاکستانی ریاستي ادارو نه چې کم یو کس به هم په دې باندې نه خوشحاله شوی او نه به عنقریب هی که پاک افواج ته دا خبره رسېدلي او هغه دې له اهمیت ورکوي نو هغه به د دې خامخا پر زور مذمت کوي او دا شی به کله هم مونږ دې له توقیت نه ورکوو چې هغه دې مونږ یو میلمه راوغواړو یا د میلمه زما کور ته راشي. زما د سر دشمن دی، ولې نه؟ دا خو د پاک سرزمین دشمن دی، دا خو دشمن که نه دی د دې نظریات داسې دي، د دې نظریات په مینه باندې بدلول غواړي، د دې د خلکو نظریات په مینه بدلول غواړي، دې ته دا ویل غواړي چې دا پاک فوج زمونږ فوج دی، چې دا نه مونږ نه یو، د الله پاک پروردګار نه پس دا زمونږ حفاظت کوونکی زمونږ دا پاک فوج دی. زمونږ پاک فوج ته سپک ویل، کنځل کول، بد رد ویل دا انتهایی بده خبره نه، دا ظالمانه او د دشمنۍ جبر سره تعلق لري. خو کله به هم دا اجازت زه نه ورکوم. زه یا زما پښتو زما وجود کې دننه نه ریاست پاکستان له دا اجازت ورکوم، نه حکومت پاکستان له دا اجازت ورکوم او نه پاکستان ادارو له دا اجازت ورکوم او نه یو بار کونسل له دا اجازت ورکوم چې راغلی میلمه د بل ځینه د وزیرستان نه راغلی میلمه په باجوړ او باجوړ خلک انتهایی غیور پښتانه او نر خلک دي. هیستري وګورئ د مومندو، هیستري وګورئ د افریدو، هیستري وګورئ د شینواري، د اورکزو، هیستري وګورئ د ملیزو، د دیروجو، هیستري وګورئ د یوسفزو. مونږ همیشه په پښتو باندې ځان ورکړی دی. دا که زمونږ هر څه دی خو زمونږ میلمه او د باجوړ خلکو یو غیور بهترین قوم. باجوړ سړي کې باجوړي کې به یو سړی وګورئ
یو طاقت باغه باجوړي کې وګورئ چې باجوړی ټول عمر به پالش کوي، مزدوري به کوي، خواري به کوي، ریړه به چلی، غریبي به کوي، خو د چا مخکې لاس نه نیسي. باجوړی د چا نوکري نه کوي، هغه یو داسې آزاد قبایل دي. ولې موږ داسې حرکت وکړو؟ او دا چې د چا په امام شوې ده چې هر څوک دی که هرې جماعت سره تعلق لري، زما د دې سره تعلق نه ده، د بار کونسل د دې د بار صدر چې دې کې 50 کسان ملاوسي که 100 کسان ملاوسي، زه وایم د دې لایسنسونه ضبط کړی شي. دا تور کوډ د حفاظت دپاره دی، د دې د خرڅولو دپاره نه دی چې یو سړی د میلمه راځي او د هغه د بېعزتي کېږي، هغه له د استقبال ورکړی شوی وی، د هغه د همت لوی شوی وی، هغه له د سیاسي شکست ورکړی وی، هغه د پوهه کړی وی چې ته دا غلط کار کوې لګې. دا فوج زمونږ دی، دا پاکستان زمونږ دی، دا وجود زمونږ دی، مونږ به په دې مرو. خو مونږ د خپل انا د خاطره یا د خپل پالټۍ د خاطره یا د څه کسانو بېغیرتو د خاطره خپله پښتو نشو بدنامولی. څه چې شوي دي، زیاتی شوی دی، ظلم شوی دی. بار کونسل ته معافي کول غواړي د محسن داوړ متعلق. زه د محسن داوړ سخت خلاف انسان یم. زه د منظور پښتین ما ته د عامر تاکالي د کور نه چې زه راوتم په یو روډ باندې مخامخ راته منظور پښتین ودرېدی، دا خبره ما تاسو ته نه ده کړې. دغسې دا روډ دی، د یو غاړې ته منظور پښتین ودرېدلی او بل طرف ته زه روان وم او ګاډي ته ختم او زما ملګرو وویلې چې منظور پښتین درته ګوري او ملاو شه ورسره. د الله په ذات مې دې قسمي په دې کې د عامر تاکالي رور هم ودرېدلی و. زما د خدای په ذات قسمي نه زه ورغلم او نه هغه راغی او یو بل تم کاته. نو ما ته زما ملګرو وویلې چې ولې نه ملاویږئ؟ نو ما زه سیاستدان نه یم چې په پارلمنټ کې به یو بل ته کنځلې کوو او بیا به ورځم او زه به ورسره لاس ملاو کړم. ما نه غټ بې غیرته انسان شته نه. زما دوستان زما مینې لرلو والا په ما باندې دا یقین لري چې زه غیرتي یم. نن هم زه په خپلو پښتو باندې غیرت کوم. زه به نن 9 بجې انشاءالله باذن الله په اردو کې راځم. د هوم سیکرټري ته به خبرې کوم، د ویلفیر ډپارټمنټس د هغو متعلق به خبرې کوم. تکړه شه حکومته چې به کم ځای کې په ما FIR کټ کا، ډېرو بې غیرتو په ما کټ کړ دي. تکړه شئ، جنګېږم به تر هغه وخت پورې د حق دپاره، د پښتون دپاره، د پښتون د لور دپاره، د پښتون د ښځې دپاره. دا زما بچی دي، دا زما عزت دی. ځکه په لاهور کې ناست یم، زه صرف او صرف لاهور کې د پښتون دپاره ناست یم چې د پښتون به کم سړی په پنجاب کې بې عزتي کوي، سترګې به ترې وباسمه. که هغه اعلی احکاري، که حکومتي او که څوک بل څوک بدماشي، زما پښتون دی. نن نه 50 کاله مخکې به په پاکستان او په انډیا کې چې کوم وخت کې ماشوم جړل نو هغه ته به ویل خان آ گیا ہے، نو خلک ماشومان به زمونږ په نموده کېده. نن مونږ دومره بې غیرته شو چې خپل راغلی میلمه ته مونږ په سپک نظر وکته. لعنت دې شي په دغسې بار باندې. او زه ویم باجوړ بار ایسوسییشن ته که زه غلطه ویم او زه په غلطه یم، قرارداد پیش کوي زما خلاف. زه ټول پاکستان کې څومره بار ایسوسییشن دي ټولو ته یم زما خلاف قرارداد پیش کوي. تاسو کم تور کوټونه داسې واچول چې تاسو ټول عمر د حق خبره کړ ده. تاسو کې بیشتر وکلا هغه وکلا متعلق نه ویم، کم وکلا چې د مظلوم سره ودرېږي، د ریاست پاکستان سره ودرېږي، دردېږي په پاکستان په مظلوم دردېږي، هغه وکلا درته نه یادوم. دا بکاو وکلا، دا چې په 10 روپۍ باندې خرڅېږي، د مخالف په قیمت باندې ورځي، د هغو خلاف به نن راځم 9 بجې. او همدا وجه ده چې زه د هغه وکلام خلاف یم
کم چې د قانون په تیاره کې د خلکو بیخ او بنیاد وباسي د هغه وکلاو چې چا د منظور محسن داوړ بې عزتي وکړله لږ وخت دپاره دې دپاره راغلی وم ټول به څوک اوده به وي څوک مختلف ملکونه دي څوک به کارونو ته وتي څوک به چېرته وتي د دې اواز سره چې مریم دی پښتون او ژوندیم دی پښتوني د پښتون نوم مه شرموئ د پښتون عزت وکئ پښتون راولئ نن نه 200 کاله مخکې لیټسټ ټیکنالوجي ماډرن ټیکنالوجي د دې دا مقصد نه دی چې موږ د خپله وینه خرڅوو زموږ دننه وینه چې دا د پښتون ده دا نسل د پښتون دی د پښتون افکار احکار بیان کوي ودرېږئ په خپل پښتو باندې ځان نه ټامیان مه جوړوئ زه ټامي نه یم زما بچی ټامي نه دی دا زمري زوی به زمری یاد ساتئ د پښتون نوم بدنامولو والا هر سړي له جواب ورکوي مخنیوی وکوي د دغه وخت پورې ایمرجنسي لایف و بې وخته رالم آواز مې هم خراب دی کیدای شي نن ماسخوتن له هم زه خپل الفاظ واړه کړم زه زیات آواز بل ورځ د هغه زناکار متعلق راغلی وم دا چا چې نوي نوي ډرامې شروع کړي دي نن زما آواز برابر نه دی نن ماسخوتن 9 بجې به زه راځم دغه وخت پورې اجازت راکوي د دې آواز سره زما مرۍ کې فرق دی که کمزوری راغی بخښنه به غواړم د تاسو نه او د پاکستان نه او د پاک افواج نه یو خبره م په دې پوه کم چې کله به هم پاک افواج حکومت پاکستان به کله هم د دې مرګرستیا نه کوي چې محسن داور علي وزیر یا منظور پښتین دی بې عزته کړی شي دا به رای راست راځي دا به کینی دا به پاکستان تسلیمي دا به د پاکستان خیرخوا کیږي داسې مینه وله ورکوي چې دوی راشي موږ سره په پارلمنټ کې کینی او موږ ورته پړکې ووهو